حمدالله محب وایي اشرف غني د خپل ژوند د ژغورلو لپاره هیواد پرېښود. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غني د دې لپاره له هیواد وتښتېد چې طالبانو لخوا په اعدام شي. ښاغلی محب له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د سولې د هوکړو له لاسلیک وروسته د جمهوریت زوال پیل شو. هغه زیاته کړه چې له کابل څخه د اشرف غني د وتلو پرېکړه یو ناڅاپه وشوه، ان تر دې چې د رژیم د ړنګېدو په ورځ ټاکل شوې وه چې د جمهوري ریاست یو پلاوی دوحې ته اسلامي اماراتو ته د تګ له سوله ییز انتقال لپاره ولاړ شي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د انګام کې د نویو جوړېدونکو پوستو لیدنه کړې. د طالبانو دفاع وزیر وایي د دوی وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د جمعې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه دانګام ولسوالۍ ته سفر کړی او بیشنهایي کنډو کې میش خپل ټولې له نږدې لیدلي او دغلته د نویو جوړېدونکو پوستو چارې ارزولې دي. اعلامیه کې ویل شوي مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو جنګیالیو ته د هیواد له پولو او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع لپاره لازمي سپارښتنې کړي او د نورو پوستو پر جوړولو سربیره د هر اړخیز امکاناتو او اکمالاتو ژمن هم کړي ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.